बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ज़माने मुला नंबर दरख्वास्त है जिलर शाह का नंबर वाला रखूंगा जिला वाला बंद शी لا خلاص يا لا بتقول تاسو خدای پاک وبخا یا بار کو مونږ دي د صوبې مطالبه ټولو زموږ څو خبره اوري نه مونږه یو کمیټي جوړ کړه او هغه کمیټي مونږه دلته د ثوابې لوکل او بیا په نوخا کې د اغي سره مذاکرات کړې دي آری صاحب سره او داغه جرګې نمائندګي مشر چې کوم دی زمنګ ناظم صاحب امجد صاحب ورسره نور ممبرانو دی حکومت ته دا مطالبه کو کستا خیالي روډ داسې جوړکم او دا د یار حسین پښتانه ودلی دا د ګلاباد مسکیناباد یمنو ودلی او دې د خپل حق تاسو نه تر دلال شو خو چونکه هغه پېښور ته روانه ده او مونږ ته هغه ویټ کوي نو د هغې دا الفاظ دي چې تاسو راشه مال ریټن نه کوي درخواست شکل کې د درخواست شکل کې زمونږ د دې ګلاباد نه په سټیزن پورټل باندې درې دغه تللي دي درخواستونه کمپلینټونه هغه چونکې رزل سره تعلق ساتي زمونږ ای سی چې دی نه دا په لاهور کې ناستي غټ ای سی وړوکې ای سی دلته زمونږ ډي اس پي چې دی دا په لاهور کې ناستي ډي اس پي صاحب عملته کې لاهور کې دی او میډم عملته کې په لاهور کې ده که چېرې ستاسو اجازه دي او په خپله کمیټه باندې همدا اعتماد وي نو مونږه څلور یا شپږ کسان چې کوم دی نو میډم لزو هغې له ریټن کې درخواست ورکو د هغې نه به ریټن کې خبره راوالو نو هغې ووایي چې که چېرې ستاسو پر اوس کو دا مسله حل نه شوه نو بیا به سره متعلقه ده تاڼۍ پولیسو او زه به سره د مخکې کومه د ټولو په علم کې دا خبر راولم چې د جمعې پر ورځ د هړتال مونږ ځکه کړی دی چې د جمعې پر ورځ باندې عوام کم دی خلکو ته زیات تکلیف نه تکلیف خو کمی دا د خلکو تکلیف زموږ خپل تکلیف دی چونکه جواد خان ناغلی دی دا تاڼهدار نه دی دا زموږ رور دی دی به موږ سره د رور په حیثیت باندې د مشکلاتو په حیثیت باندې زموږ د ملګرتیا په حیثیت باندې ځي اوس به دې تاسو ته دوه درې خبرې وکړي چې کوم دې سره منظورۍ هغه کمیټي چې کوم دی نو د امجد سربراهي کوله شهزاد دیده پکې ټول ملګري هغې نوخار ته لړلو او هغې افسرانو سره خبره وکړه د روړو او پریټر فارم کې ولا ورکړو چې موږ ته دا مسلې دي او هغه مسلې به انشاءالله موږ په صحیح طریقه باندې ستاسو اوارو دغه کمیټې ته چې کوم دی ډېر باور ورکړی شو تاسو هېڅ احتجاج مه کوئ او ستاسو دا مسلې به موږ حل کوو خو د بده مرغه ډېر د افسوس مقام دی څنګه چې د دې حکومت ټول کارونه روان دي نو دغه شان هغې د دې پښتنو جرګې ننواتې دا هم نه مني نن دا پښتانه دا غریبانان خلک په دې مقصد باندې راټول شوي دي چې نن به موږ د خپل حق د حکومت نه پردا نه راکړي نو دا به موږ په زور غواړو او د دې مقصد لپاره پرون د دې جرګې سپین ږیري راغلي او دلته یې میټینګ کړی دی او په هغې میټینګ کې دا فیصله ډیسایډ شوې ده چې موږ به سبا کهیر 9 بجې دا روډ چې کوم دی تر هغې پورې بندو چې تر کومې پورې زموږ دا مطالبې نه دي حل شوي نو په دې سلسله کې ای د یار حسین غیرتمندو پښتنو पुराना है 50 से भी ज़्यादा है और इसको बनाना चाहिए था क्योंकि ऐसे ही रोड थे उस पर जिसमें काफ़ी थे लेकिन ये नहीं बनाते ये आगे जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा और बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और दूसरी तरफ ये मोड़ है इस तरफ ये नहीं है